په یو ښار کې یو ظالم کافر بادشاه حکومت و. هغه به مسلمانان زورول او ویل به یې خپل دین پرېږدئ کنې سزا به درکړم. په هماغه ښار کې یو وړوکی مسلمان هلک اوسېده. هغه ډېر غریب و خو ایمان یې ډېر مضبوط و. یوه ورځ د بادشاه کسان راغلل. ماشوم یې د بادشاه دربار ته بوتلو. بادشاه په غوسه ورته وکتل او ویې ویل ته هم خپل دین پرېږده ازاد به شې. هلک له ډېرې ویرې ودرېده او په زړورتیا یې وویل زه خپل دین تاته نه پرېږدم که هر څه راکوې. د هلک د خبرې دربار ټول خلک حیران کړل. بادشاه لږ چوپ شو ځکه دومره جرأت یې له ماشوم نه تمه نه لرله. هلک بیا وویل زما بدن ستا دی خو زما زړه د الله دی. د خبره بادشاه زړه ته ورسېده. د هغه سخت زړه لږ نرم شو. هغه هلک ته وکتل او ویې ویل لاړ شه ته ازاد یې. له هغې ورځو وروسته بادشاه په مسلمانانو ظلم کم کړو. د یو وړوکي هلک جرأت د یوې لوی بادشاه زړه بدل کړو. که ایمان دې مضبوط وي عمر طاقت مهم نه دی. الله د زړورو بندګانو امداد کوي.